این محفل که در ولسوالی اندر ولایت غزنی برگزار شده بود، اعضای کابینه امارت اسلامی نیز اشتراک کرده بودند. معین سیاسی وزارت امور خارجه کشور در صحبت‌هایش خطاب به کشور آمریکا بیان داشت که امارت اسلامی افغانستان یکی از رقیبان آن کشور می باشد که آن را به زانو درآورده است. کوم خدای ناخواسته مونږ را سملولو نو تاسو نمبر 1 د دنیا موږ به نمبر 2 او که تاسو را چپا کړی دا به موږ نمبر 1 ان شاء الله او لله الحمد نن موږ نمبر 1 موږ نن په دنیا کې هغه قوت یو چې د انګریزانو نه ورسته شوروي له شوروي نه ورسته ناتو او امریکا چې تقریبا دلته شپږ 50 ملکونه وو دغه فوجونه وو دغه سلاوي وي دغه تیاری وي دغه ټانګونه وو ټول مات شول. معین وزارت حج و اوقاف کشور در این محفل بیان داشت با آنکه تحریم‌های اقتصادی بالای افغانستان وضع شده است، کار پروژه‌های بزرگ زیربنایی در این کشور جریان دارد. وی بیان داشت که باید از این نظام حمایت کامل شود. نن ټول سرکونه پخېږي، نن هغه د ګردیز سرک پوخ سو، نن دغه د کابل نه تر غزنی پورې دا سرک پوخ سو، نن تر کندهار سرک پخېږي، نن ټول کابل په سرکونو باندې ښایسته سو. دا تحلیل روان ده، تحلیه روانه ده، ښایست روان ده. انشاءالله چې څنګه انقلاب ګټلی ده دغسې به حکومت او نظام ښایسته کوي. خو وخت خامخوا غواړي، نو موږ تاسو ته پکار ده د نظام سره ټینګ ودرېږو، حمایه وکړو. در همین حال مسئول مدرسه اسلامی ابراهیمیه گفت که در این دور فراغت این مدرسه 39 تن از بخش‌های دوره‌های کلان، خرد و حفظ قرآن کریم فارغ شدند. پدې کې هم د وړې دورې د لو دورې او د حفظ فارغان دغه درې نوع فارغان پکې ول چې د لو دورې وو، د وړې دورې وو او د حفظ وو، او د ټولو فارغانو تعداد نو نه 10 نفر تر 40 نفر پورې ولو، او هر کال 10 نفر 15 40 نفر داسې هر کال فارغین موږ لرو. این در حالی است که صدها دانش آموز پسر و دختر در این مدرسه مصروف تحصیل هستند و همه سال 10 ها طالب العلم از این مرکز علمی فارغ می شوند.